بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ او د خپل په کورونو کې سلامت اوسئ. د تاسو د کور ښوونکی بیا هم زینب حمیدي د 5م ټولګي ریاضي مضمون پښتو ژبه تاسو ته ښه راغلاست وایي. او د تاسو د لوست د څو رقمي عددونو د جمع عملیې دویمې برخې تمرین ته ښه راغلاست وایم. تاسو بیا هم انشاءالله ګرانو زده کوونکو چې د خپلې کتابچې کتابونه او پنسلونه مو د ځانه سره شته دي او د خپل د تمرین د دویمې برخې کې یا د همغه تمرین په ادامه کې مونږ نور سوالونه کاروو او هیله ده چې تاسو به د خپله کورنۍ دنده هم ترسره کړې وي او که چیرته د تاسو د ښوونځیو ښوونکي تاسو نه تاسو د کورنۍ دندې په هکله وپوښتي نو هغه به د تاسو سره د تاسو په کتابچو کې وي. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې مونږ وویل د مونږ د تمرین یا د تاسو د کتاب دویم مخ تمرین بعضې سوالونه دي چې هر جز یې په لږ مختلفه ډول باندې تاسو ته دلته لیکل شوي دي. یعنی د مونږ لومړی جز د دغې تمریناتو فقط هغه جزئیات ول چې مونږ به یو د بل سره جمع کول او فقط لیکل مو همدومره. دویم بخش که مو تش ځایونه ډکول او بیا هم مو هغه یو د بل سره جمع کول او د حاصل یا د جمع د حاصل په ځای کې مو لیکل. نن یې مونږ په دې لوست کې یعنی د تاسو د تمرین په دویمه برخه کې بعضې سوالونه په بله توګه باندې بیا هم د جمع عملیې د کارولو دپاره خپل ځان سره تمرین کوو. ګرانو زده کوونکو، د تاسو د تمرین دریم سوال یا دریم جز تاسو ته ویلي دي چې لاندې عددونه د مرتبو او طبقو په پام کې نیولو سره جمع کړئ. یعنی اعداد یې مونږ ته راکړي دي خو د سوال په شکل یې نه دي راکړي او یا هم په عباراتو نه دي، فقط مونږ ته یې اعداد راکړي دي. او دغه د تاسو دریمه برخه څو جزې لري؟ یو، دوه، درې، څلور. یعنی هر یو به یو د بل سره اول لومړی د سوال په شکل لیکو او طبقې به په پام کې نیسو او بیا هم یو د بل سره حلوو. نو ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې تاسو هم آماده یاست او د خپل د ننني درس لپاره خپلې کتابچې او کتابونه د ځان سره لرئ. څنګه چې دلته تاسو د خپل اعداد لرئ خپل ځان سره، نو مونږ به لومړی د خپل سوال جوړوو او هغه به د سوال په شکل لیکو او بیا هم حلوو. ګرانو زده کوونکو، مونږ ته دلته اعداد راکول شوي دي خو مونږ نسو کولی چې هر عدد مو د هر ځای نه زړه وشو همغه ځای نه به یې رااخلو. نه، د صحیح توګه حلولو دپاره به مونږ د خپل الف جز په نظر کې نیسو. مونږ ته یې ویلي چې دغه عدد او دغه عدد، یعنی مونږ ته دوه عددونه یو د بل سره جمع کوو. لومړی راځئ چې دغه اعداد په خپلو کتابچو کې د سوال په شکل باندې ولیکو. خو پام مو دې ته وي ګرانو زده کوونکو چې د تاسو نه د دغې مراتب غلط نشي. یعنی مونږ به په خپله ډېره ښه توګه باندې لومړی د خپل عدد ولیکو. یعنی د مونږ عدد مونږ یې لیکو د مونږ دویم عدد ګورئ ګرانو زده کوونکو، مونږ په ډېره ښه توګه وکولی شو چې د خپل دغه سوال جوړ کړو. څنګه مو چې یویز د یویز تر لاندې ولیکل، لسیز مو د لسیز تر لاندې ولیکل. یعنی د طبقو په اساس مو د خپل اعداد دلته ترتیب کړل. اوس راځو د دې د حل مخې ته. اوس خو تاسو ډېر ښه پوهیږئ چې دغه سوالونه څنګه حل کوئ. نو څنګه چې دا دلته تاسو ته تشریح کوم، تاسو په عینه طریقه باندې په خپلو کتابچو کې حلولی شئ. یعنی د مونږ یویز دلته څه شی دی؟ یو. او یویز د دویم جز دلته څه شی دی؟ دوه. یعنی یو جمع دوه څو کیږي؟ درې. آفرین. صفر جمع شپږ؟ شپږ. شپږ جمع صفر؟ شپږ. 9 جمع اته؟ 18. اوس 18 هغه عدد دی چې مونږ دا نشو کولی په مستقیمه توګه یې دلته ولیکو. ولې؟ مونږ سوال دلته مکمل نه دی او دغه عدد یا حاصل د مونږ څو رقمي دی. یعنی یویز او لسیز لري. نو مونږ یې یویز لیکو او لسیز به یې حاصل یا ټولوو.
دوه جمع دوه څلور. څلور جمع یو پنځه. درې. مونږ دلته هیڅ عدد نه لرو. دا په دې معنا چې د مونږ دویم جز عدد دلته صفر دی. خو چې کله مونږ دلته هم ونه لیکو دا هیڅ فرق نه کوي. ولې؟ ځکه چې دا د مونږ د اعدادو کې طرف ته دی. یعنی که چیرته صفر په عدد کې په منځ کې یا په ښي لاس کې راشي نو مونږ هغه لوستلی شو. خو که چیرته د مونږ دغه صفر په کیڼ لاس کې وي هغه معنا نه لري. یعنی که مونږ یې نه لیکو هم صحیح ده. درې جمع صفر درې. ډېر ښه. اوس راځئ چې دا بیا هم طبقه بندي کړو. یعنې یویز، لسیز، سلیز، زریز، لسزریز او سلزریز. نو راځئ چې دا ولولو. مونږ وایو چې 350,000 6,380. آفرین ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې تاسو به هم لوستي وي او د ما تر مخه به مو لوستي وي. خو بیا یې هم د اطمینان دپاره یو ځای لولو. 350,000 6,380. هیله ده تاسو چې دغه سوال په خپله کتابچو کې حل کړی نو همدغه جواب به مو لاسته راوړی وي. که چیرته د تاسو جواب عین اعداد دي نو د تاسو سوال ډېر ښه مخته تللی دی. ګرانو زده کوونکو د تاسو د دغه جز بیا هم مونږ دویم جز دلته حلوو. یعنې دویم جز مونږ نشو کولی چې د خپل لومړنی جز د دغې سوال نه واخلو او دویم جز د جمع چې هر ځای د بل نه مو زړه وشو هغه راټول کړو. نه، لومړي توګې غوندې مونږ بیا هم 14,251 او 50,980 لیکو او بیا یې هم یو د بله سره ټولوو. یعنې د مونږ لومړی جز مونږ بیا هم لیکو 1 5 2 3 1. د مونږ دویم جز دی. مونږ به د ښي خوا نه شروع کوو. ولې؟ ځکه چې د مونږ یویز باید د یویز تر لاندې راشي، لسیز مو د لسیز تر لاندې راشي او په همدا ډول باندې نور ټول اعداد. 9 8 0 0 5. اوس مونږ وکولی شو چې د خپل دغه اعداد چې وکړو ټول یې کړو. یعنې 1 جمع 9 لس. مونږ لس کولی شو چې مستقیمه ولیکو؟ بلکل نه شو کولی چې دا مستقیمه ولیکو. نو مونږ د خپل یویز لیکو او لسیز راټولوو. بیا هم 5 جمع 8. 5 جمع 8 څو کېږي؟ تاسو یې کولی شئ چې خپل په ګوتو یې وشمېرئ یا د کتابچو کې یا هم د چوت په واسطه باندې یې کولی شئ چې خپل کار اسانه کړئ او د خپل سوال حل کړئ. که چیرته تاسو د ځانه سره دا اوس مهال چوت نه لرئ نو کولی شئ چې د کتابچې په یو حصه کې د پنسل په واسطې باندې کرښې وباسئ او بیا هم هغه کرښې ټول په پای کې یو ځای سره وشمېرئ. یعنې د ما لومړی عدد دی 5. 5 کرښې به زه دلته رسموم. دویم عدد د ما 8. 8 کرښې زه باید رسمې کړم. 1 2 3 4 5 6 7 8. اوس چون د مونږ چې دی علامه جمع ده یعنې دغه دوه عدد یو د بل سره جمع کیږي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14. خو زه یې نشم کولی 14 ولیکم. ولې؟ ځکه چې زه یو حاصل لرم. بلکل 14 جمع 1 14. یویز به یې لیکل کیږي او لسیز یې دلته ټولیږي. 2 جمع 1 3. 3 جمع 0 بیا هم 3. 3 جمع 0 3. 1 جمع 5 6. د مراتبو په اساس یې طبقه بندي کوو او بیا هم دغه اعداد یو د بل سره یو د بل په مرسته یو ځای لولو. یعنې د مونږ دغه اعداد یویز، لسیز، سلیز، زریز او لسزریز. که چیرته د تاسو د سوال حل هم همدغه اعداد لاسته راغلي وي نو تاسو هم ډېر ښه او صحیح مو حل کړي وي. اوس دا اعداد د خپلولو مونږ یې وایو چې 3,340. یعنې کله چې مونږ 14,251 د 50,098 سره 9 سره جمع کړل نو د مونږ په پای کې اعداد چې لاسته راغلل هغه کوم دي؟ 3,340.
انشاءالله چې تاسو بیا هم دا ډیر ښه حل کړي وي او په ډیره ښه توګه باندې مو دا خپلو کتابچو کې لیکلي وي. ګرانو زده کوونکو، په همدغه توګه باندې چې مونږ د خپل دغه 2 جزه وکارول، تاسو یې کولی شئ چې په عین ترتیب باندې په خپلو کتابچو کې لومړی خپل سوال ترتیب کړئ او بیا هم هغه په کومه طریقه چې مونږ خپل سوالونه حل کړل تاسو یې هم حل کړئ، د طبقه بندي په اساس باندې په مراتبو کې وویشئ او بیا د لوست لپاره یې آماده کړئ. نو تاسو دلته 2 جزې نور هم په همدغه توګه باندې په خپلو کتابچو کې حلولی شئ. اوس ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو به د دغې تمریناتو د اجرا نه بعد هیڅ کومه ستونزه په خپلو درسونو کې نه لرئ او اوس یې کولی شئ چې په ډیره ښه توګه باندې په خپلو کتابچو کې وکاروئ. ګرانو زده کوونکو، د تاسو د ننني درس په پای کې د تاسو د کورنۍ دندې په حیث باندې چې خپل د کتابونو 2یم مخ د لاندې بخش کې لیکل شوي دي. دلته یې هم بیا یادونه کیږي، یعنی د تاسو کورنۍ دنده به څه شی وي؟ تاسو به په خپلو کتابچو کې دغه لاندې عددونه لومړی دغه تش ځایونه ډکوئ او بیا یې هم حلوئ او د خپل په جدولونو کې به یې په مراتبو یا په طبقو کې ویشئ. نو هیله ده چې تاسو به هیڅ ستونزه نه لرئ په خپل دغه درس کې چې د جمع عملیه او د څو رقمي اعدادو هیڅ ستونزه به نه لرئ او د تاسو هر سوال به حل وي او په خپلو کتابچو کې به لا زیات سوالونه حلولی شئ او د خپلو همزولو سره یې هم شریکولی شئ. د تاسو نننی درس همدې ځای ته پای ته رسیږي. تر بیا هم بل لوست پورې مو په پاک الله سپارم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. خدای پامان.